حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرے دے دا فرمائی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هر هغه کس زما امتی نشي کېده چې هغه څه کوي بدفعلی کوي بدشګونی کوي او د هغه تصدیق کوي د کهانت د سحر او د جادوکار کوي یا پخپل جادوګر وي یا دا کس پخپل جادوګر نه خو جادوګرانو لورځي ساحرانو نجومیانو لورځي او کاهنانو لورځي او د هغه د خبره تصدیق کوي ډیر سخت وعید پر راغله ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن اتا کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم کس کاهن او جادوگر لراله ساحر او نجومی تراله او داغه د خبره تصدیق او کو چاغه ورته سویلو فالونه مالونه لاسونه ماسونه ورلو قتل چې تانه بدا جوړيږي دا بدن جوړيږي اوس دا پته چاته لګي دا خو یو الله ته پته چې مستقبل کې بس کیږي د دې پته خو چاته نه لګي او دغه کاهن پر خبره باندې عمل وکا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم د انکار وکړه هغه سنه چې کم سیس په نبی علیہ السلام باندې نازل شوی دی نو نبی علیہ السلام باندې څه نازل شوی قرآن نازل شوی دی نو بدشګونی چې کم دا بدفعلی دین اسلام کې دیته هیڅ اعتبار نشتا او په دې باندې عقیده لرل دا غلط عقیده ده هغه سکیږي چې کم قادر مطلق ذات د الله پاک مرضی وی ګوره یاد لرا نو دیو جنا خپل ځان په بدفعلی کې خامخا د بدفعلی د وجنا په یره کې او د قرنګ په خوف کې او په وهم او په سوچونو فکرونو کې او ځان نا امید کولو کې مبتلا کول د دې څه ضرورت دی بیا نو دین ځان ساتل پکار دي علامہ طیبی رحمه الله فرمای مشهور عالم او محدث دی او شارح دی داوی کاهن هغه کس ویل کیږي چې آینده راتلون کی واقعات او حوادث د هغه په باره کې تعالی خبر درکړي او دې دا داوا کوي چې ما سره اسرار او رموز دي ما سره سری اسرار او رموز دي زه دې نه خبرې گما نو دغه نه صرف الله خبر وي چې مستقبل کې بس کیږي تاسو څه پته ده چې سبا مو سره څه کیږي دا پته شته ګنټه پس مو سره څه کیږي نه هیڅ پته نشته چاته د دې خو الله ته پته ده نو دغه کاهن او جادوګر بتاته وي چې دا قشن او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دور نوړاندې دا سیز ډیر زیاتو دا شیطانان به بره خطل آلته کې بچی کم خبره کم احکامات الله پاک جاری کول نو شیطان به یو نیم چرته ووري د بیا بلان دی راکوز شو نو دې کاهن تبه وی چې دغه سکام نو هغه کاهن وسوکړل هغه خبره سلبه ور سره نور یو ځو کې دروغ او یو دانو خلکو به وی چې هغه یو کار بوشنو خلکو وی چې دا بس رسیدلې ده خیره خبره رښتیا شوی ده او چې کله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا تراله د شیطانانو قتل بن شو اوس کله اکبر کیږي شهاب ثاقب پر راخوشي کیږي نو اور شغله ور پسې راځي هغه سره ختميږي نو دغه سيزونه ختم شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دراتلو سره نو دغه کهانت سحر او جادوګری دا ډیره زیات واغه ټیم کې او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړه نو دغه سيزونه ختم شو سلورم روایت او حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی درې سيزونه داسې دي چې دغه درې سيزونه پچا کې موجود وو الله پاک د تبخنه نه کوي او دغه دریونه علاوه د ګناهونه کړیو الله او غواړي او د الله خو غشینو الله به معاف کی
خو لیکن درې سیزونه داسې دي چې دا کم انسان کې موجود وي د دپاره بخنه نشته د الله په در کې، الله پاک یې نه معاف کوي. یو هغه کس چې دی په داسې حال کې مړ شي او مرګ ورته راشي، ګناهګار دی خو لیکن داسې حال کې ورته مرګ راله چې شرک نه دی کړی، نو کیدای شي چې الله پاک یې وبخي، الله وغواړي نو وبه بخي. او بل هغه کس چې هغه نه په خپله سحر او جادو کړی وي او نه چېرته ساحر او جادوګر له ورغلی وي او دله مرګ راشي، ګناهونه ترې نه شوي دي، خو که الله وغواړي کیدای شي چې الله پاک یې وبخي. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، د الله خوښه ده. او بل هغه کس داسې حال کې وفات شي چې د خپل مسلمان رور سره حسد او کینه په زړه کې نه ساتلی، نو کېدای شي چې الله پاک ورته ګناهونه معاف کړي ویې بخي. ها که یو کس داسې حال کې مړ شو، نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه الله له شریک پیدا کړو، د بخنه نشته ده. داسې حال کې وفات شو چې د سحر او جادوګری کړي و، یا په خپله ساحر او جادوګرو یا چرته ساحر او جادوګر له ورغلی او د هغه په ذریعه باندې لیکل وغیره کړي وو او د هغه په خبرو باندې تصدیق کړو او دغه ټیم کې دی مړ شو، نو د لپاره بخنه نشته. او بل حاسد کینهګر انسان چې داسې حال کې مړ شي چې د په زړه کې حسد پروت وي، د دې نه د توبه نه ویستې او مسلمانانو سره بې ځایه حسد کینه بغض عداوت کړی وي، د دپاره بخنه نشته. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. الله پاک دې د دې درې واړو مرضونو نه موږ او تاسو په امن امان کې وساتي. پنځم نمبر، انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من اتا کاهنا فصدقه بما یقول برئ مما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہما فرمایي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کم کس کاهن ترالو، جادوګر ساحر او نجومی تراغله او د هغه خبره تصدیق او کچیر تا ټیک ویل او ته خو پوهی او تا ته پته ده او تا ته د مستقبل خبره معلومه دي، نو دې بیزار شو د هغه سنه د اعراض وکړه چې کم په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل دي، یعنی قرآن او سنت او شریعت نه د انکار وکړه. خدا هغه ټیم کې چې کله د خبره تصدیق وکړي او دروسته ورپسې بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې کم سړی رال کاهن او جادوګر ته اسی معلومات کوي چې دې سوی او داغه د خبره تصدیق نه کوي، هغه سره کیناست او هغه ورته سویل او دغه وورید، نو د څومره نقصان وکړ، تصدیق نه دی کړی. او نبی علیہ السلام فرمایي دې راتلو ورته دومره نقصان وکړ چې 40 ورځو پورې به د یو منظم الله پاک نه قبلوي. دا څومره سخت وعید دی. او زمون خلک او خاص کر دا زنانه دغه ساحرانو جادوګرانو پسې ګرځي، پلانی ځای کې ډېر رسېدلی دی، ډېر ښایسته تعویض کوي، پلانی ځای کې ډېر رسېدلی دی، ښایسته تعویض کوي، پلانی ځای کې ډېر رسېدلی دی، تعویض روباسي. دا زه په چیلنج سره ویم چې تعویض راویستل سره په شریعت کې شته نه، او که څوک وایي چې زه یې روباسم نر دې شي مخې ته دې راشي چې پته دې ولګي ته څنګه روباسې. دا هسې زباني خبرې دي. ګوره تا ته څه پته ده چې دا کم ځای کې دا تعویض ښخ شوی دی؟ د دې خو یو الله ته پته ده. ها که تا خپل پیروکار او کسان دې پوی کړی وي او چا باندې تعویض کړی چې دا پلان کې ځای کې ښخ کا، هغه ته هماغه ځای وښیې چې هلته لاړ شه، نو دا خو بېله خبره دی، دا خو مداریتوب وایه. الله دې موږ او تاسو د مداریتوب نه وساتي. نو دا راویستل نشته، دا د خدای په قهر اخته دي. او بیا دا زنانه ورزي، دا زنانه دي د الله نو یریږي، 500 روپے باندې تعویض روباسي، په 1000 روپے باندې تعویض روباسي. دا کوم کتاب کې راغلي دي؟ دا سراسر د شریعت خلاف کارونه دي، تینا بزان ساتي. نو دا ګوره څومره سخت وعید دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د یو منظم نه قبليږي 100 ورځو پورې، 40 ورځو پورې
تاسو ګورئ په ټولو عباداتو کې اهم او افضل عبادت هغه مونځ دی. قرآن عظیم الشان کې 750 ځل تذکره راغلی ده چې ټول را جمع کی. دومره افضل عبادت هغه ستانه قبلیږي نو نور اعمال وری بیا څه قبول شي چې مونږ قبول نشو نور اعمال په طریقو لا باندې نه قبلیږي. ګوره اوس د قبلېدو او نه قبلېدو څه معنا ده؟ د نه قبلېدو دا معنا چې په دې یو مونځ باندې به همدته اجر نه میلاویږي، اجر پې نشته. یو مسله دا منځونه وکړل هغه فرض چې دی د ذمې نه ساقط شو نه د دې اعاده پې واپس واجبه نه ده، د دې قضایي پې نشته. باقي چې دقه منځونه څومره شوي دي په دې باندې د ذرې برابر اجر نشته. ګوره نو ځان وساتئ د دغې ساحرانو نه، د دغې نجومیانو نه، د دغې جادوګرانو نه او د دغې مداریانو نه. الله رب العزت مونږ او تاسو باندې لوی احسان کړی دی. بهترین کلام شفاء لما فی الصدور، بل الله فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن. دا قرآن ټوله شفا ده او الحمدلله قرآن کې څومره دعاګانې راغلي وي د مرضونو څومره علاجونه په قرآن کې د الله په فضل باندې ما تاسو ته 8 بیانونه پاغه باندې کړی دي او په هر بیان کې مې تلس پر ریکارډ باندې موجود دي 80 وظایف مې تاسو ته ویلو او دا غین وړاندې مې درته سلويخ ویلو 80 اور 20 80 اور 40 دا څومره دي 120 شو او 35 مې درته درودونه ویلو چې دا د دې مشکل حل پکې پروت دی، دې کې دغه مشکلات حل کیږي، دې کې دغه بل خبره چې تاسو نه یادوي په یو غوږی ووري په بلیو باسي او بیا ساحرانو جادوګرانو پسې ګرځي. کمال خواږي کړي نو دا ټول راجمه که څومره شو 120 اور 35 په خبره باندې پوهیږي نو دا ټوټل 155 وظایف شو او د هر یو مې ته طریقه خو درو دا غینه علاوه بیا د سوال جواب په شکل کې په بیان کې مې ته بیا ویل دي چې روړه دقه او ګوره دغه ټول وظایف سره شرط داده چې د منځونو پابندي بکې. ګوره چې منځ او داس نه کې ګوره بیا فائدہ نه رسي درته، د منځ اهتمام بکې. نو دا تقریبا 15 روایت شو، باقی نورم سره ان شاء الله آینده بیان کې به وایو. الله پاک دې موږ تاسو ټول ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله پاک دې موږ تاسو د ساحرانو جادوګرانو مداریانو نه پام امان کې وساتي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. درود شریف وای اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه.